د اختر شپه وه او بچو رانه نکریزې غوښتې د اختر شپه وه او بچو رانه نکریزې غوښتې د دوکاندار را پورې پورو ځکه نه ورتلمه زما د کلي خاموشي د ژوندانه سکونو زما د کلي خاموشي د ژوندانه سکونو نیازبي نهار کې بلا شورو ځکه نه ورتلمه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم تاسو خپرونه اورئ. معیار د معیار خپرونې دغه یو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه مخامخ کول کوم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې راسره نن ډېر تکړه شاعر یقینا چې په دغه عمر کې ډېر پوخ شعر لیکي د دوی هر شعر د راروان وخت او د موجوده دور عکاسي کوي. ډېر ښاغلی فاروق نیازبین صاحب راسره نن په خپرونه کې میلمه دی. په نننۍ خپرونه کې به د دوی په ژوند باندې خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو. ډېر ښاغلیه په معیار خپرونه کې درته ستړي مشي او په خیرالې وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې په دومره مصروف او لنډ تنګ وخت کې زما خواله راغلی او زم د دې جوګو ګڼلم چې په خپل پروګرام معیار کې ماله حصه راکړه. ډېره مننه کوم. ډېره زیاته مننه نیازبین صاحب. دا ستاسو مینه وه، دا ستاسو ښکلی او خوږ شعر و چې مونږ یې دغه لارې ته مجبوره کړو، تاسو له راغلو. ګرانه د معیار کتونکو سره په لنډو ټکو کې ځان معرفي کوي. فاروق نیازبین داودزی باندې مې ادبي دنیا کې لږ ډېر خلک پیژني او د ناګومان د سیند په غاړه بره جټۍ دا زمونږ کلی دی، دلته کې اوسېږو. سمه ده نیازبین صاحب، د څومره وخت راهسې دغه ټکو ته د ښکلا جامې وربخئ؟ یاره شاعري دا خو داسې وه چې د ماشوموالي نه په ذهن کې به تله راتله دا خیالونه، خو باقاعده ماحول چې راته ملو شوی دی او ملګرو سره ناستې پاستې کېږي، نو دا تقریبا چې د 2015 د اخیري نه مې باقاعده لیکل شروع کړي دي. سمه ده نیازبین صاحب، دا راته ووایي چې ادب کې مو کم سند زیات خوښیږي او وخت مو کم سند له زیات ورکړی دی؟ یاره زما خو خپل ځاني غزل خوښي او غزل لیکمه او بس غزل له مې زیات لیکلی دی. نیازبین صاحب، تپوسونه به درنه وخت په وخت کومه، خو د معیار کتونکو سره خپل خواږه شعرونه شریک کوي. یو غزل به ورته ووایم چې د رواجونو زولنو کې بندیوانه ده نو، د رواجونو زولنو کې بندیوانه ده نو، ما پسې شاته شاته ګوري او روانه ده نو. ډېر ښه دی. ډېره مننه او منمه دلته مزدوري هم څه اسانه نه ده. منمه دلته مزدوري هم څه اسانه نه ده، خو مجبوري ده نو هغه هم بې پیزوانه ده نو. منمه دلته مزدوري هم څه اسانه نه ده، خو مجبوري ده نو هغه هم بې پیزوانه ده نو. او یاران خو پرېږده اوس خپلوان نه هم ډډه کوي. یاران خو پرېږده اوس خپلوان نه هم ډډه کوي، په دې دنیا کې بې پیسې زندګي ګرانه ده نو. ډېره مننه. یاران خو پرېږده اوس خپلوان نه هم ډډه کوي، په دې دنیا کې بې پیسې زندګي ګرانه ده نو. او چې زما نه اوري او ته د نورو خلکو منې، چې زما نه اوري او ته د نورو خلکو منې، په دې خبرو خو زمونږ خبره ورانه ده نو. ډېره مننه. او خلک پوهېږي چې خندا د زړه په زور کومه، خلک پوهېږي چې خندا د زړه په زور کومه، د مخ صحره مې د حالاتو ترجمانه ده نو. ډېره مننه. او هر چاته وایي چې نیازبین په ما شعرونه لیکي، هر چاته وایي چې نیازبین په ما شعرونه لیکي، په ځان یې ټول کلی خبر کړلو نادانه ده نو. ډېر ښه دی نیازبین صاحب، ډېر ښکلی. نیازبین صاحب، دا راته ووایي چې کومو ادبي بنډارونو سره خپل ناستې کوئ که نه؟ او بالکل، ولې نه. زمونږ دلته کې دا ناګومان کې شګیبالا پښتو ادبي کاروان دی، دغه حساب شکرپوره کې رهبر پښتو ادبي جرګه ده، ډاک کورونو کې ستوري پښتو ادبي جرګه ده، دې له زور ازو دې ملګرو سره ناستې پاستې کېږي. سمه ده ګرانه، دا خبره را سره هم را څرګنده کوي چې د شاعرۍ په دې ادب کې مو د چا نه زده کړه کړې ده که نه؟ څوک استاد لرئ؟ او بالکل، ولې نه. مختلفو ملګرو سره ناستې پاستې کېږي، زده کړه کوو، د هر چا نه یې کوو. او دلته کې بس زمونږ د واصف الله داودزی صاحب دی، هغه سره کېنو پاسو، دغه حساب سید ارمان باچا دی، دوی سره ناستې پاستې کېږي وخت سره سره، بس چې څه زده کړه ته کوو. سمه ده ګرانه، شعرونه را سره شریک کوي، ډېر خوند به وکړي. بالکل. یو غزل به درته ووایم چې ضرورتونه مې نیمګړي وي پراته راځمه، ضرورتونه مې نیمګړي وي پراته راځمه، د زړه په خوښه خو پردي وطن ته نه راځمه. ډېره مننه. او خدای مې د دومره بېوسي په ژوند کې نه راولي،
خدای مې د دومره بېوسي په ژوند کې نه راولي چې ستا پیزوان په ښار کې پاتې شي او زه راځم. واه دا شعر راته بیا ووایه. ډېره مننه. خدای مې د دومره بېوسي په ژوند کې نه راولي چې ستا پیزوان په ښار کې پاتې شي او زه راځم. زه چې ستا کلي ته درځم سره د زړه درځم. زه چې ستا کلي ته درځم سره د زړه درځم، خو چې ستا کلي نه راځم نو بې زړه راځم. ډېره مننه. او لیونی ستا خو په رښتیا سترګو کې اوښکې راغلي. لیونی ستا خو په رښتیا سترګو کې اوښکې راغلي. ما خو دروغ ویل چې لوی اختر له نه راځم. دا شعر راته بیا ووایه. ډېره مننه. لیونی ستا خو په رښتیا سترګو کې اوښکې راغلي. ما خو دروغ ویل چې لوی اختر له نه راځم. او ته چې زمونږ چم ته راځې نو مینتونه غواړي. ته چې زمونږ چم ته راځې نو مینتونه غواړي او ستاسو چم ته زه اکثر په نیمه خوله راځم. ډېره مننه. او د وخت غوښتنه ده د یو نیازبین ارمان دپاره. د وخت غوښتنه ده د یو نیازبین ارمان دپاره. زه په تیاره د کوره ځم او په تیاره راځم. ډېر ښکلی نیازبین صاحب. یو کلام را سره بل شریک کوي نو بیا به درنه په مخه ښه اخلم. بلکل یو غزل به درته ووایم. که تاوان مې پکې وکړو خو هوښیار شم، که تاوان مې پکې وکړو خو هوښیار شم، لږ مزل په دغه لار هم ضروري. ډېره مننه. او چې په تور ماښام بیا در په دیکه ګرځم، چې په تور ماښام بیا در په دیکه ګرځم نو د دې سړي بیګار هم ضروري. ډېره مننه. او درد صاحب په ژوندون یې کړول ډېر ضروري و. او په ژوندون یې کړول ډېر ضروري و. درناوی یې د مزار هم ضروري و. ډېره مننه. په ژوندون یې کړول ډېر ضروري و. درناوی یې د مزار هم ضروري و. او خیر زما سیر صادر سره به کېږي، خیر زما سیر صادر سره به کېږي، خو بچیله مې پیزار هم ضروري و. ډېره مننه. او که د لوبو جون مې بیلو مزدورۍ که د لوبو جون مې بیلو مزدورۍ کې، لیونی خو ستا سینګار هم ضروري و. ډېره مننه. او د ښامار نه به که هر څو یېرېدم، د ښامار نه به که هر څو یېرېدم، را سره د زلفو تار هم ضروري و. ډېره مننه. د ښامار نه به که هر څو یېرېدم، را سره د زلفو تار هم ضروري و. زه منم چې پرانیستل د شونډو ګرانو، زه منم چې پرانیستل د شونډو ګرانو، خو تپوس د بیمار هم ضروري. ډېره مننه. او تا ویل نیازبینه نوی غزل وایه، تا ویل نیازبینه نوی غزل وایه، ما ویل نه کنه معیار هم ضروري و. نیازبین صاحب دا خو بیخي زما د معیار پروګرام ته ډالۍ کوه. بلکل دا ستاسو دا شعر تاسو د پیج ته ډالۍ چې تا ویل نیازبینه نوی غزل وایه، ما ویل نه کنه معیار هم ضروري و. ډېر ښه نیازبین صاحب. ډېر خوندور شعرونه. نیازبین صاحب په اخره کې مینوالو ته ورکوټه شان پیغام ورکوي. بس مینوالو ته به زه صرف دومره ووایم چې د ځان خیال وساتئ، د خپلو مشرانو عزت وکئ او د خپلو کشرانو صحیح تربیت وکئ او تعلیم پې وکئ. بېشکه تعلیم چې کوم دی دا ډېر لوی زیور دی، رڼا ده. نیازبین صاحب ډېر ګټورې خبرې، ډېر ښکلي شعرونه. له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې د معیار خپرونې دپاره مو ماله دغه 2 شیبې راکړئ. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو هم. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، فاروق نیازبین صاحب مو واورېد، د دوی په زندګۍ باندې مو خبره وکړه، د دوی نه مو ادبي تپوسونه وکړه او د شاعرۍ نه مو خوندونه واغستل. انشاءالله ډېر ژر به د یوې نوې مرکې سره حاضرېږو. تر دې دمه ورکوي کوربه داود شاه درد او کیمرامین اسیف علي له اجازت. چېرته چې هم یې الله مو ښاد لره، آباد لره، په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.